پخوا زمانه. الکه جمال شاه څنګه چلې غیب یاره پرون لږ تللی وم بازار ته نو په دې وجه پرون تا سره ملاقات زما ونه شو. ښه ته خو ډېر ستړی راځه که نه زمونږ حجرې ته چای شربت به وڅکې. نه مهرباني اوس چې کور نه راتلم چای مې وڅکه نور چای نه څښم او نه مې ورته زړه کېږي. که چای دې راسره ونه څکو که نه نو بیا دوستي ختمه. مړه جانګل عجیبه سړی زه راځه چای به درکره وڅکمه په زور په هلکو چای څکې. راځه په تا باندې زه قهوه وڅکمه چې ډنډه پنډه شي او دا ستړیوالي درنه ختم شي. هلکه تا نه زما ګیله ده تا خیله بیله 2 کپه چای وڅکو. اوپ مړه ته خو هسې لانجې کې صحیح د 3 کپ به م ورپسې وڅکمه. او نن سبا زمانه هلکه ډېر وخت بعد زمونږ طرف ته راغلی دا نږدې کور مې دی راځه چای وڅکه. نه ډېره مننه ځوانوله چای نه څکم مهرباني. ځان له غرق شي ما در باندې کم پریشا چای څکو چې ته وې چای نه څکم. پخوانۍ زمانه. وروره د زنانو دا جوړه به په څو راکې؟ یاره په ایماندارۍ سره درته وایم چې دا ماته په 450 روپۍ راغلې ده او په 520 روپۍ به په تا خرڅوم او 80 روپۍ ګټه درنه صرف کوم. بالکل ټیک ده وروره رایې که. او د نن سبا زمانه وروره د زنانو دا جوړه به په څو راکې؟ یاره که رښتیا را باندې وی نو دا جوړه ماته په 1750 باندې راغلې ده او په 1900 روپۍ به یې درکړم. دغه 250-200 ګټه به ماته راکې. ضروره پې کې که شاپر کې اورای که ګاک مې دوکه کو دا جوړه خو ماته په 520 روپۍ. پخوانۍ زمانه. میلمه چای څکې؟ نه مهرباني پکې چا راوستې راځه ما سره به چای څکې. د نن سبا زمانه. میلمه چای څکې؟ اوبه څکو که نه کور وڅکه. پخوانۍ زمانه. وروره ستاسو 250 روپۍ کېږي. دا واخله 250 روپۍ. لکه تی مو ورکو که نه زه ورکومه. د نن سبا زمانه. جی تاسو 3 پلیټه بریاني وخوړه 380 روپۍ کېږي. ودرېږه ښه 380 روپۍ در کوم. ځوانوله پرېږده زه یې ورکومه. ځان له غرق شي نو نیکه به مې پیسې ورکوي ته به یې ورکوې که نه. پخوانۍ زمانه. څنګه چل دی نور ښه مزو کې؟ او خیر دی سورګل او نورګل او سپینګل په دې ټولو زما سلام وایه. ولې نه وعلیکم سلام ولې به ورته نه وایم اوس به ورته ویم چې هغې در باندې سلام اچوم. او د نن سبا زمانه. هلکه ځوانوله څنګه چل دی بالکل نه ښکارې. مړه زما داسې خپل کېږي چې ما نه دومره تپوسونه کوې خپل کار سره کار ساته مړه ځوانوله ته خو عجیبه انسان یې ته خو غوسه شوې. پخوانۍ زمانه. څه بچې او پاړې راته ووایه. 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12. او د نن سبا زمانه. پاسه ځوانوله بچې او پاړې راته ووایه. 1 2 2 رویني صدخپونه 2 2 4 لاړه په لاره 3 2 6 پاسه بچې 4 2 8 لاس مې ورته مات 5 2 10 راغی په کس. پخوانۍ زمانه. بچې ته ډېر زیات نالې کوې. داسې وې استاجي زه خو به ځان نورم تکړه کړم زه سبق ته نورم توجه ورکوم چې تا ماته ویل نالې کوې نو زه به نورم سټډي ته توجه ورکوم. غلطه شوه خوله مې. او د نن سبا زمانه. ځوانوله بچې ته ډېر نالې کوې لږ محنت شروع کړه. غلی کېنه استاجي یو سړی یم نه منم زه ځان له صوبه یم څوک رالیږي پرنسپل رالیږي نیکه دې رالیږي نیا دې رالیږي د هېڅ چا نه نه یېرېږم. هلکه چا ویل چې ته مړ شوې چې چا هم درته ویلو نو بالکل یې رښتیا ویلي. هغه څنګه؟ هغه دا زه چې څنګه مړ شوم بس پته راته ولګېده چې څوک مړ شي نو په هغه باندې 25,000 ټکې دي بس एकदम راپاڅېدم. ما ویل زه نه مړ کېږم وروره دا مونږ نه شو ورته اچکولی 25,000 روپۍ. ملګرو زمونږ یوه ډرامه را روانه ده چې نوم دی بابا ماله واده. دا به په 19 تاریخ باندې راځي یعنې را روان خالي ته به دا ډرامه راځي. ډېره فني ډرامه به وي ضرور به یې ګورئ. ډېره مننه والسلام. د نن سبا زمانې سوچونه. خو یار نن ورځ ما له داسې نو کول پکار
اوهو یار کاش چې نن ما هغه کار کړی وی. اوه یار زه نن بیا لاړم. اوف یار کاش چې نن بازار ته تللی وم. کاش یار چې نن تللی وم ماما دی کره، ځکه چې نن مې د ماما دی د گاډۍ وارم و. کاش چې ما ته پیله پته وی نو ما به نن دقه شانتې کار نه کو. کاش چې ما په پوزه والي و، ځکه چې زه په پوزه والي مو ما نن ونه وخو.